ځای جوړي هغه ته دارالمجانین وایي. دارالمجانین هغې ته جوړ کړی د چې سړی سپین ږیری شي او ښځه زړه شي هغه دارالمجانین دلته ولیږي. هغه ورلډ سنټر او دارالمجانین کې هغې باندې د خپل جایداد او دولت نه هغه مصرف کوي او هغه خوري. که بیا یې څه نه وي حکومت ورته لږه ډوډۍ اچوي هماغلته پروت حکومت ورته لږه ډوډۍ اچوي په دې خبره باندې پوهېږي که نه هلته پروت او زوی لورې اولادې مسیانې په غټو غټو عهدو په غټو غټو منصبونو باندې د میاشتې لکونه روپۍ ګټي او مور او پلار یې په مابس کې پراته د یو مړۍ ډوډۍ دپاره د هغه خلک دي چې دا وایي موږ د بشر حقوق پاسداري کوو انسان ته د هغه حق ورکوو. نو ته خو خپل مور او پلار ته د اول حق نه دی ورکړی خپل. زما یو دوستو هغه وایي زه په جاپان کې په یو فیکټرۍ کې او کارخانه کې مې کار کوم هلته مې کار کوه هلته یوه ښځه وه د ټولو نه سخت او شاقه کار هغه ښځې کوه. وایي ما د هغه فابریکې منیجر ته ویلې چې دې ښځې نه دا کار واخله ټول نه سخت کار دا کوي او دې ته یو اسانه کار ورکړه. وایي هغه وویلې چې دا زما مور ده. وایي ما ویلې چې الله دې تا ته هدایت وکړي دا ستا مور ده ټول نه سخت کار دا کوي دې باندې اسانه کار وکړه. وایي هغه ویلې چې دا مشین چلوی نه شي اسانه کار دا نشي کوي مجبورا دا به د لاسو پښو کار کوي. وایي ما ویلې چې مشین نشي چلوی د لاسو پښو کار پرې مه کوه بوډۍ ده ډېره زاړه راوبال ته داسې وکړه چې دې ته څه تنخوا څه پیسې میاشت کې هم داسې ورکوه ستا خو دونه لویه فابریکه ده. وایي هغه ډېر په تعجب او په استعجاب باندې ما ته داسې وکتل او راته یې ویلې چې ښه زه دې ته مفتې پیسې ورکم زه دې ته مفتې پیسې ورکم. وایي ما ویلې هو دې ته مفتې پیسې ورکړه. ویلې دا نشي کېدی دلته دا رواج نشته دی چې خلک د خپلې زړې او بوډۍ مور ته په خپله فابریکه کې مفتې پیسې ورکړي دلته دا رواج نشته دی. دا د بشر د حقوقو او د انسان د حقوقو او د انسانیت د حقوقو د دعوادارانو طرز عمل دا مادر ډے تجلیل چې کېږي د افغانستان کې مو سره رواج کوي مادر ډے د مور ورځ د مور ورځ زمونږ په کتاب کې زمونږ په حساب کې هېڅ شی نه موږ هر خپل مور څخه ناست موږ چې د سفر نه راشو اول مور څخه ځو زمونږ هلکان چې معاش واخلي اول مور ته خپل ورکوي مور یې خوشحالېږي دعا ورته کوي هغه هلک هم قلباً مطمئن شي چې ما مې خپل معاش مور ته ویوړ. موږ په مادر ډے باندې څه کوو مادر ډے هغه خلک تجلیلوي چې کوم په کلونو باندې خپلې مور سره د هغې ملاقات نه کېږي. مور یا په ورلډ سنټر کې یا چېرته په فابریکه کې کار کوي یا چېرته سپي وینځي یا چېرته د سپیانو خولې برش کوي. موږ دا خلک به وایي چې دا مادر ډے هم خو ډېر لوی شی دی. او یو روز معلم تجلیلي روز معلم په لندن کې په برطانیه کې استادانو ته په کلاس کې په صنف کې هلکان کنزل کوي هلکان استادانو ته کنزل کوي د ابتدایي صنفونو هلکان هم او د لیسو هلکان هم هغه استادانو ته کنزل کوي په کلاس کې. استاد هلک ته بلکل هېڅ شی نشي ویلی او هلک کې خپله دونه سلیقه او تهذیب نه وي هغه بې تهذیبه قوم دی هغه بې تهذیبه قوم استادانو ته کنزل کوي. د استاد هېڅ ادب او احترام په اروپا کې نشته دی هلکان د استادانو هېڅ قدر نه کوي هېڅ احترام یې نه کوي. بیا د هغې دپاره هغې روز معلم یا د استاد ورځ یا د ټیچر ډے مقرره کړې ده نو هغه بیا هلکان چېرته د پکوړې مکوړې یا څه شی برګر مرګر هغه پټپاټونو کې په لوښو کې اچوي او استادانو ته راوړي لږه ډوډۍ. مونږ چې معلم صاحب په لاره باندې تېر شي لاسونه یې مچو کوو هره ورځ کور ته ډوډۍ ته راولو احترام یې کوو عزت یې کوو. زمونږ پلار زما د معلم عزت کوي زما نیکه بابا زما د استاد او زما د معلم عزت کوي. موږ په روز معلم باندې څه کوو دا خلک وایي که نه روز معلم په اروپا کې تجلیلیږي نو هلته به د معلم ډېر لوی قدري د معلم هلته هېڅ قدر نشته دی هلته خو معلم ته کنزل کوي په کلاس کې په صنف کې هلکان معلمانو ته کنزل کوي. نو دا د هغه خلکو تهذیب دی او د هغه خلکو ژوند دی نو دا د هغه خلکو کلچر دی چې هغه دنیا ته صادروي دا کلچر دنیا ته صادروي هغې سره موږ سره عالمي نظام دی او د دې عالمي نظام په نتیجه کې دنیا ته موږ تهذیب ورته ورکوو علم ورته ورکوو او عدل ورکوو انصاف دنیا ته ورکوو د بشر حقوقو باندې خلک پوهیو او په اروپا کې ټول د بشر حقوق ژوندي دي دغه د بشر د حقوقو حال دی په اروپا کې د مور پلار دا حال دی او د استاد او د معلم دا حال دی.
او په اسلام کې دا دی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت ده فرمایي سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ای العمل احب الى الله یا رسول الله هم ویل اے الله دوستا اے الله حبیبا ای العمل احب الى الله کم عمل الله ته ډېر محبوب دی قال الصلاة على وقتها وفي رواية الصلاة على ميقاتها وفرمایل دا الله حبیب دا الله خلیل او دوست وفرمایل په ټولو کې بهتر عمل په خپل وخت باندې مونځ کول دي قلت ثم ايو يا رسول الله بیا کوم دا الله پیغمبر قال بر الوالدين د مونځ نه پس د الله پیغمبر فرمایل چې الله ته محبوب عمل او الله ته غوره عمل بر الوالدين مور پلار سره نیکی کول دي مور پلار سره احسان کول دي ښېګڼه کول دي قلت ثم ايو بیا مې ویل بیا کوم ای د الله پیغمبره قال الجهاد فی سبیل الله بیا فرمایل د الله پاک په لار کې جهاد کول یعنی د جهاد فی سبیل الله نم نبی علیه الصلاة والسلام د مور پلار سره احسان مقدم کړل په یو موقع باندې مقدم بیان کړل بل حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام نه چا پوښتنه وکړه من احق الناس یا رسول الله بحسن صحابتي وفي رواية بحسن صحبتي فرمایلی دا الله پیغمبره ښایسته ژوند چا سره غوره کړم ښه ژوند ښه نیکي په خپل ژوند کې چا سره وکړم چې ښایسته او خوشحال ژوند سره تېر کړم قال امك مور دی قلت ثم اي يا رسول الله قال امك قلت ثم اي يا رسول الله قال امك چا سره ښېګڼه وکړم چا سره نیکي وکړم وی مور سره دی وکړه وی بیا مې ورته ویلې بیا چا سره وکړم د مور نه پس ویلې مور سره دی وکړه بیا مې ورته ویلې د الله پیغمبره بیا چا سره نیکي وکړم وی مور سره دی وکړه بیا ویلې چا سره د الله پیغمبره څلورم کرت قال ابوک پلار سره درې کرته ورته مور یاده کړه مور مظلومه ده مور ضعیفه ده نو فرمایل مور سره د نیکي وکړه په څلورمه مرتبه ولې پلار سره د نیکي وکړه دا اسلام کې د ښځو حق دی ښځو ته اسلام دومره حق ورکړی دی مور او پلار دواړه یو شی دی خو نبي علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته خپل ملګري ته وایي مور سره د نیکي وکړه مور سره د نیکي وکړه مور سره د نیکي وکړه بیا څلورم کرت ورته وایي پلار سره د نیکي وکړه څلورم کرت ورته وایي پلار سره د نیکي وکړه همدغه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل رغم انفو په روایت کې داسې راغلي ما لیدلی قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم انفه تو مجلس کې نبی علیه الصلاة والسلام ناستو ناصاپه وفرمایل رغم انفه پوزه دی ورته په خاوره کې ککړه شي ذلیل دي شي درې کرته وفرمایل یو سړی ویرېده د هیبت نه اواز وکړو لقد خاب وخسر من یا رسول الله دی خو تباه شو دی خو برباد شو من هو یا رسول الله دا څوک دی د الله پیغمبر دا څوک دی دا خو برباد شو د نبوت په ژبه ملعون شو د نبوت په ژبه ورته خیرې وشي من هو یا رسول الله دا څوک دی صحابو سره د نبي علیه الصلاة والسلام قدرو د نبي علیه الصلاة والسلام عزتو د نبي علیه الصلاة والسلام احترامو د نبي علیه الصلاة والسلام هیبتو د صحابو په زړه کې هغوی ته پته وه چې د دې ژبې نه خبره وځي چې د دې خوله نه خبر وځي هغې باندې الله غرونو ته حرکت ورکوي هغې باندې الله اسمانونه غورځوي هغې باندې الله سپوږمۍ ستوري غورځوي هغې باندې الله دنیا آبادۍ ورانوي ځکه صحابه ویلې من هو یا رسول الله لقد خاب وخسر دا خو برباد شو که دا څوک دی چې ته دا دې ذلیل شي ویې ویلې دا هغه سړی دی چې مور پلار